بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وه، زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ او خپل د خوښې سافټویر دلته یا اپلیکیشن غوره کړئ او هغې سره د لینک شریک کړئ. که غواړئ چې تبصره وکړئ او یا خپل نظر زموږ سره شریک کړئ نو د کمنټس په برخه کې خپل نظر زموږ سره شریکولی شئ. 18م درس د کالیفورنیا د پرمیټ ازموینې پوښتنې او ځوابونه. 161مه پوښتنه: د لاندې څخه په کومو دوو حالاتو کې اړتیا ده چې د موټر سټرینګ په یو لاس ونیول شي؟ کله چې موټر په شا یا ریورس بیول کیږي او تاسو شاته لویه ښیښه کې ګورئ چې موټر په کوم لور روان دی، چې په دې حالت کې ستاسو یو لاس باید د مخکې مسافر څوکۍ تر شا او بل باید د شټرینګ په 12 بجو کې موقعیت ولري. کله چې تاسو د موټر کنټرولولو لپاره د موټر نور وسایل یا آلې کاروئ نو دې ته اړتیا پیدا کیږي چې تاسو د شټرینګ څخه یو لاس لرې کړئ. کله چې تاسو یو لاس په تلیفون کې خبرې کوئ، کله چې ستاسو یو لاس د خوراکي توکو خوړلو یا د نورو مشروباتو د څښلو سره مصروف وي. اوس راځو کوم دوه ځوابونه په دې کې سم دي. اول ځواب: کله چې مثال تاسو ریورس ځئ یا په شا ځئ نو یو لاس هم باید د شټرینګ په 12 بجو کې وي، کلک هم نیولی ایښی وي او بل لاس مو د مخکې مسافر چوکۍ تر شا وي او شاته شیشه کې ګورئ. په دې حالت کې کله په ریورس په حالت کې تاسو په یو لاس باندې شټرینګ نیسئ. دویم: کله چې تاسو مثال د موټر د کنټرول لپاره د موټر نور وسایل کاروئ، د مثال په توګه لکه ګیر موټري او موږ په یو لاس شټرینګ نیسو، په یو لاس ګیر بدلو، نو په دې حالت کې همدغسې نور وسایل چې تاسو د موټر د کنټرول لپاره کاروئ. راځو 162 پوښتنې ته. د نورو موټر چلونکو، پیاده تلونکو او بایسکل چلونکو سره د خبرو کولو یا ارتباط نیولو لپاره مهم دي. د موټر سیګنالونه یا اشارې، هارن، د موټر مخکې څراغونه، پورته ټول. د دې څخه کوم یو مثال سم ځواب دی؟ سم ځواب دی پورته ټول. که چیرته تاسو د موټر مثال چلونکو یا بایسکل چلونکو سره په سړک کې خبرې کوئ یا د ترافیک په ژبه خبرې کوئ، تاسو باید د موټر سیګنالونه یا اشارې او هارن او مثال مخکیني څراغونه وکاروئ، چې دا په دې معنا چې تاسو هغې سره د ترافیک په ژبه باندې خبرې کوئ. کله چې تاسو د مخکې خطر څخه شاته موټر چلونکي ته خبرداری ورکوئ نو د لاندې څخه باید کوم عمل ترسره کړئ؟ د موټر ایمرجنسي څراغونه لګول، په بریک باندې 3 یا 4 ځله خپه کېښودل او لرې کول، د ورو کېدو یا درېدو لپاره د لاس سیګنال کارول. پورته ټول. سم ځواب دی پورته ټول. که چیرته تاسو په یو فریوی یا سړک باندې موټر چلوئ او ستاسو مخ ته یو ټکر شوی یا مخ هم بند دی نو تاسو په سپیډ کې روان یاستئ، نو دغه 3 عملونو څخه باید یا به ایمرجنسي څراغونه ولګي یا په بریک باندې زر 3 ځله یا 4 ځله خپه کېږدئ او پورته کړئ، او یا که چیرته څراغونه کار نه کوي نو لاس راوباسئ او لاندې ونیسئ، چې دا په دې معنا چې تاسو درېږئ او یا ورو کېږئ. هوایي کڅوړې یا ایربیګ په ډیری موټرو کې د ارزښت وړ خوندیتوب ځانګړتیاوې لري. یعنې دا ډیر مهم دي د چیز لپاره، د یو ډریور یا مسافر د امنیت لپاره. تاسو او مسافر باید په څومره اندازه کې د هوایي کڅوړې سره فاصله ولرئ؟ 5 انچه، 10 انچه، 15 انچه،
شل انچه. سم ځواب دی 10 انچه. یا سلو 15 پوښتنه د موټر چلولو په وخت کې تاسو باید خپل لاسونه په شټرینګ ویل کې چیرته کېږدئ یا په کوم موقعیت کې کېږدئ؟ د 9 او 3 بجو یا د 8 او 4 بجو په موقعیت کې، د 12 او 6 بجو یا 11 او 5 بجو په موقعیت کې، د 10 او 2 بجو په موقعیت یا د 8 او 3 بجو په موقعیت کې، د 7 او 5 بجو یا د 7 او 4 بجو په موقعیت کې. سم ځواب دی د 9 او 3 بجو یا د 8 او 4 بجو په موقعیت کې. که د دې څخه مثال یو هم راغلی که د 9 او 3 راغلی وي هم صحیح دی، او که د 8 او 4 راغلی وي هم صحیح دی. کیدای شي مثلا دا سوالونه په 2 سوالونو باندې تقسیم شوي وي. اوس راځو موقعیت تاسو ته زه په ساعت کې ښیم. مثال دلته کوم دغه شی دلته وګورئ چې 3 او سو په 9 او 3 موقعیت کې. مثال دا ګوره دا 3 او 9 یعنی شټرینګ دلته باید ونشي، او یا 8 او 4 په موقعیت کې، دا 8 او د 4 په موقعیت کې، دا باید شي شټرینګ په دې شکل سره باید ونیول شي. دا چې کوي دا مثال تاسو د ایربیګ کله چې تاسو په حادثه کوي دا کوي د ایربیګ د خطر څخه تاسو چې کوي ساتي. راځو 116 پوښتنه. هر کله چې تاسو د ترافیکي سرغړونې په تور محکوم شئ نو محکمه ډیموي ته خبر ورکوي او د محکومیت او محکومیت ستاسو د موټر چلولو په ریکارډ کې ساتل کیږي، یعنی ستاسو سابقه کې دا ریکارډ کیږي کله چې تاسو محکمې ته ځئ او یا په یو سرغړونه کې داخل یاست، یا مثال په سره اشاره تیر شوی یا سپیډ هم وهلی وي. د یو بالغ موټر چلوونکي په صفت ستاسو د موټر چلولو جواز به وځنډول یا تعلیق شي که ستاسو د موټر چلولو ریکارډ یا سابقه په 12 میاشتو کې په لاندې اندازه پاینټونه وښیي: 4 پاینټه، 6 پاینټه، 8 پاینټه، 10 پاینټه. سم ځواب دی 4 پاینټه. که په 12 میاشت کې 4 پاینټه تاسو واخلئ نو تاسو د مثال د موټر چلولو جواز په تعلیق یا وځنډول شي. راځو 18 پوښتنې ته. هن سوال دی مثال لکه د تیر په شان باندې وایي چې د یو بالغ موټر چلوونکي په صفت ستاسو د موټر چلولو جواز به وځنډول شي یا تعلیق شي که ستاسو د موټر چلولو ریکارډ یا سابقه په 40 میاشتو کې مخکې 12 میاشتې وي و 40 میاشتو کې په لاندې اندازه پاینټونه وښیي: 4 پاینټه، 6 پاینټه، 8 پاینټه، 10 پاینټه. سم ځواب دی 6 پاینټه. بیا راځو 18 پوښتنې ته. د یو بالغ موټر چلوونکي په صفت ستاسو د موټر چلولو جواز به وځنډول یا تعلیق شي که ستاسو د موټر چلولو ریکارډ یا سابقه په 14 میاشتو کې په لاندې اندازه پاینټونه وښیي: 4 پاینټه، 6 پاینټه، 8 پاینټه، 10 پاینټه. سم ځواب دی 8 پاینټه. راځو 119 پوښتنې ته. په اوسط ډول مسافر وړونکي موټر چې په 55 مایله فی ساعت کې سفر کوي دوی کولی شي چې په لاندې اندازه یا واټن کې بریک ونیسي او ودرېږي: 100 فوټه، 200 فوټه، 300 فوټه، 400 فوټه. سم ځواب دی 300 فوټه. راځو 120 پوښتنه. په اوسط ډول لوی موټرې چې په مخکې کوچنی د مسافر وړونکي موټر اوس چې لوی موټرې په 55 مایله فی ساعت کې سفر کوي دوی کولی شي چې په لاندې اندازه یا واټن کې بریک ونیسي او ودرېږي: 100 فوټه، 200 فوټه، 300 فوټه، 400 فوټه. سم ځواب دی 400 فوټه. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ.
که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.